خو د اخلاق مظاهره ځان لسیز دی د خو اخلاق مظاهره دا ځان لسیز دی د دینه د دې خ اخلاق په ځان کې پیدا کو په خو اخلاق سره هر سړی سره ملاقات دا یو سر دی دا زر سرونه شي حق به ویم حق به بیانوم نه د خان پروا کوم نه د نواب پروا کوم نه د جاگیردار پروا کوم نه د ظالم پروا کوم او نه د بدمعاش پروا کوم چې څنګه مخې هغه څه به سپېړی انشاءالله د چا متعلق خبرې ونه کوي د چا پوسټر ته هغه ونه شلوي د چا جنډه ونه شلوي د چا په پارټۍ پسې ردې باندې خبرې ونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. واجدلی یم ملګرو. یو شارټ ویډیو د سره شریکوم. یو قاری صاحب د ډېرې زبردست خبرې کړي دي. دغه خبرې واورئ، خپل قیمتي رائے ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ. دا ویډیو وګورئ، د هغې نه پس بیا یو څو خبرې کوو. ورځې بعد دغه کوم الیکشن را روان دی. تاسو ټولو ګرد مسلمانانو ته به پتي الیکشن را روان دی او په دې الیکشن کې هر سړی د خپلې پارټۍ دپاره لګیا وي، منډه ترړه وخي او موږ پوهېږم په دې باندې چې په موږ کوم چاله اوټ ورکوو، موږ دا خپل کوم اوټ استعمالو، موږ ښه هم پېژنو بد هم پېژنو. د دې تذکره زه تاسو ته په دې نه کومه چې دله اوټ ورکا غله اوټ ورکا پلان تاسو خو خراب تاسو پېژنئ. د خو خراب انتخاب تاسو په خپله زمانه ښه کولی شي. چېرته ګستاخي در نه ونه شي، چېرته بېادبي در نه ونه شي، چېرته په چا پسې خبرې ونه کوي، دا ژبه د چا په بېعزتۍ کې استعمال نه کوي، د چا متعلق خبرې ونه کوي، د چا پوسټر ته هغه ونه شلوي، د چا جنډه ونه شلوي، د چا په پارټۍ پسې ردې بدې خبرې ونه کوي. دا ښه اخلاق دي. په ښو اخلاقو سره اوټ ورکول نه ورکول دا سړي خپل کار دی. دا په دې باندې موږ ښه پوهېږو چې موږ ته کوم سړی بهتر ښکاري او کوم سړی د دین اسلام دپاره لګیا دی، کوششونه کوي د دې ملک د بچاو دپاره لګیا دی، دا هم موږ پېژنو. په دې ټولو خبرو باندې موږ ښه پوهېږو. خو د اخلاقو مظاهره ځان لسیز دی، د ښو اخلاقو مظاهره دا ځان لسیز دی. د دینه د دې ښه اخلاق په ځان کې پیدا کو، په ښو اخلاقو سره هر سړي سره ملاقات، په ښو اخلاقو سره هر سړي سره جی جان، په ښو اخلاقو سره ښې خبرې. د چا بد اخلاقي نه کوو. د بد اخلاقۍ نه نبي علیه صلات وسلام منع غوښتلې ده او منع یې فرمایلې ده. نو ځکه ورته الله ویلی دي وانک لعلی خلق عظیم. بېشکه پیغمبره، بېشکه ای زما خوږه پیغمبره صلی الله علیه وسلم، تاسو د اخلاقو په لویه مرتبه باندې چې د دې نه بله غټه او لویه مرتبه بله نشي کېدلی. ښه اخلاق به استعمالو انشاءالله، د ښو اخلاقو مذاکره به کوو انشاءالله. په جومات کې به هم ښه اخلاق، ښه کردار، ښې خبرې، داسې به هم چې کومه زموږ انفرادي ژوند دی په هغې کې به هم ښه اخلاق استعمالو. اجتماعي چې کوم زموږ زندګي تېرېږي په ښو اخلاقو. بالکل د اخلاقو خبره چې کوي نو ډېره ښه خبره ده. ماشاءالله ډېر قاري صاحب ډېرې ښکلې زبردستې خبرې وکړې، ښې خبرې وکړې. یقینا چې زموږ پښتانه پوهه خلک دي، عوام چې کوم دی سمجدار دی. هېڅ کله به د بل په پارټۍ پسې هېڅ بد رد نه وي، هېڅ کله به د بل په مشر پسې بد رد نه وي. کله چې ته د بل مشر یادې ستا مشر به ضرور یادېږي. نو د دغه قسمه خبرو نه به پرهیز کوو، ښې خبرې به کوو، ښه سوچ به کوو چې امن راشي، سکون راشي، ورورولي راشي. نو دغه قسمه خبرو نه به ځان ساتو چې د بل په مشر پسې، د بل په پوسټر، د بل په تصویر په دې پسې خندا ونه کو. او کوم چې الیکشن را روان دی په 8 فروری باندې، الله دې وکړي چې دا د ملک دپاره یو ښه ثابت شي. مطلب څوک هم د ملک دپاره لګیا دي، الله پاک دې هغوی له کامیابي ورکړي، هغوی له دې الله پاک بری ورکړي. او څوک چې زموږ د ملک پاکستان بد غواړي هغوی ته دې الله پاک هدایت ورکړي. ملګرو دا و د نن ورځ ویډیو. انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.